بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکه او مبینا قدردان ده میاشت رمضان مسلم ډکه له غفران ده میاشت رمضان مسلم ډکه له غفران ده. اول استفتاح دا زموږ د روژو درېمه مرحله ده. د روژو د باس که څوک په دوې ورځې کې هغه د روژې د میاشتې روژه مات کړي. دا مو مقرر درته ویلي وه چې د روژې په میاشت کې چې فرضي روژه وي دا سړی مسافر هم نه وي، مسکین وي او ښځه مرغدیا هم نه وي، حبله هم نه وي او یو سړي ته مرض هم نه وي پېښ شوی، روژه ونسي نیت یې هم کړی داسې نه وي د شپې سره نیت نه یې کړی، نیت یې هم کړی بیا ماته کې پر ده باندې کفاره شته. اوس دا د کفاره تداخل خوري که نه خوري. الابتدا بتوفیق الله تعالی اوله مسله دا ده چې په یوه میاشت کې وخوري. که د یوې روژې په میاشت کې دوې یا درې روژې په قصد سره وخوړلې دلته نو دوه رقمه دي. یو دا دی چې اوله روژه وخوړل د هغې کفاره یې ورکړل په عتق د رقبې بل رقم خو امکان نه لري، نو د دومې له کفاره خامخا بله پرسته. او که یې درې وخوړلې که یې لس وخوړلې په قصد کفاره یې نه کړه چې اختر تیر سو په دې کې بیا تداخل په اتفاق خوري. تداخل په اتفاق یعنی کې 15 روژې په قصد وخوړل نیولې وې بیا ماتې کړلې بس 15 شپېته روژې دي ونشي. شپېته روژې د کفارې دي، 15 روژې د چا دي اصلي روژې دي. که لس وخوړلې لس ته هغسې دي کې 15 وخوړې 15 په قصد. دوم دا دی چې په د دوه کالو په هغې کې وخوري. مثلا یوه هغه دا ده چې د یوې روژې هغه ته فرض کړه هغه د 19 کال د 1419 کال روژه کې یوه روژه په قصد خوړلې ده، یا یې دوې خوړلې دي یا څلور یا پنځه یا لس یا روی استعمه هغه خپل په مابین کې پرېږده. دا ګوري چې دواړې درته معلومه شي. نیو په دا مابین کې د دې کفاره راوړه په یوه کفاره غواړي 15 کلاسو په تداخل خوري. بیا د دوم کال هغه د 40 کال کې بیا بله روژه په قصد 2 یا 3 یا 4 خوړې دلته په اتفاق دا ولې کفارې و د دوم تداخل نشته، دا ولې غاړه وتلې وه د دومې کفارې نوې کفاره غواړي اتفاق. دومه خبره دا ده چې اول 15 روژې په قصد خوړلې دي دا ولې میاشت بیا په مابین کې کفاره نه راوړه دا بل کال لس روژې بیا په قصد وخوړه چې ویې خوړې دا بل کالم تېر سو اوس یې قصد چې کفاره ونشي. دلته یو خو لسو په دې میاشت کې دي 15 په اتېر کال پیدا خو تداخل په اتفاق خوري دې خو تداخل وخوړي پروا نه کوي. که یو کال په هغه کار کړي که متصل وي که بل کار وي که درېیم ته واړي که شپږم ته واړي هغه تداخل خوړلی. لیکن دا یوه روژه چې په اول کال کې خوړل شوې ده دومه روژه په راسش کال کې په قصده خوړل شوې ده دغه دوې دا تداخل نه خوري پر مبتابه. دې ځای ته چې پام وکړئ که په دغه ځای به سر خلاص اوس په یوه کال کې کوي دا د لس د سش کال هغې په سش کال کې تداخل وخوري د پروژ کال هغې د پروژ کال هغې هر یوه د سش کال د هغې سره څوک نه خوري تداخل نه خوري. دا ځای ته چې پامي خو د پروژ کال خپل په مابین کې تداخل خوري. نو په دغه وخت کې پر مبتابي د هغو دپاره مې یوه کفاره شو دې دپاره مې یعنې لنډه خبره دا ده چې 30 روژې پر یوه ځای باندې سړی ماتې کړي په قصده بیا 30 روژې دا بل کال بیا ونشي ماتې کړي په قصده 2 کاله تېر شي وروسته بیا دې راګرځي یوه روژه خو تداخل نه خوري یوه کال د بل کال سره هغه خامخا یوه کفاره جلا وایي خو خپل د هر کال د دې له خپل په مابین کې تداخل کړي. دغه ځای ته چې پام وکړئ دا ټول فتح القدیر دوم جل 241 صفحه، بحر رایق دوم جل 404 صفحه او بدایة المجتهد و نیات المقتصد 240 صفحه او تاتارخانیه دوم جل 200 هغه 4 صفحه او قاضي خان فرامش پنځه جلد اول 215 صفحه او خلاص الفتاوا دوم جلد 116 صفحه او عائشه تحتوی پر مناقیل پلا دوم جلد هغه 320 صفحه او احسان الفتاوا څلورم جلد 414 صفحه او فقه اسلامی وادلو تو دوم جلد 222 صفحه. دغه ځای ته چې مو پام وشي او فقه اسلامي په دوم جلد هغه
دغه ځای ته پام وکړئ چې یې نه کوي هغه دغه دی چې دوم جلد کې په 1942 صفحه کې راځي هلته دوی په دغه کې فرق شته او دغه رقم فقه المقارنه په دوم جلد 1488 کې او در مختار فراموش درجه مختار په دوم جلد اصول شله صفحه کې دوم استفتاء دا ډیره خطرناکه استفتاء د خدای دی کې چې تاسو په خلاصي یو پلاس موږ د نور مذهبو په مابین کې پدې کې اختلاف وو دوی ویل ول د عقل او د شرب سماشه وا دغه د جماع او سماشه او پاکل او په شرب د سره کفاره نه راځي زموږ امام صاحب دا ویل پاکل او په شرب هم راځي په چا راځي په جماع هم راځي دا یو اختلاف ولا دا خو موږ په خارج کې د مذهب اختلاف ته مرسه خبره نه کوه جلا مسله د جلا خبره زموږ په مذهب کې وزبله خبره ده چې زموږ په مذهب کې دا وای دا تداخل چې نخري په باز ځای کې چې راځي دا صرف په چا کې دی په جمعه وي او که په غیر جمعه او مطلقات تداخل کدی مې شي کړو چې مخکې نیولې کړي دا ګرځه دا چې وای پاغه کې مست دلته طالبانو هر کتاب چې راوړی وای د جمعه ولا د دوه کاله تداخل نخري پر مبتابه او یا چې دا ول راوړي د بل نه راوړي بیا د بل جلاره په اتفاق نه خوري دا ټول جمعه او جمعه کې وای لیکن دا کوم د شرب خبره نه سړی د شرب تاریخ شي 400 په وکړه په بعض کتابو کې هغه سره نه پسته هغه نه خو صح کول دادی د تاسو دا کوي صحیح خبره دا یواشه طالبانو پر بوښتي هغه گوهر پر یو سلو انزاوی مصفه کې یو ولسمه حصہ طالبانو دا وردویا او دا غرقم په امداد الفتاوا فراموش امداد الفتاوا په دوم جلد اصول شپږ په مصفه دغه طالبانو ته سجده کوي دلته مولانا ظفر احمد عثماني واشي کړه په دغه عاشق دا وې دي چې دغه په مابین کې فرق نشته د دې په مابین کې فرق نشته سیدا ده ک په غزا کې د یو کال د تداخل کوي هغه ک په جمعه وي او ک په چاوي هرې په خلاصې ورته عقل په شرب فرق نه لري او کنه خوري بیا ک په جمعه او ک په شرب دغه طالبانو دغه ځایونو کې مشکل چې دا مزده شي درې مې استفتا ترتیب د کفارو څنګه دی ترتیب د کفاره د ټوله مرده فعال داسې د یت تک درکبې دي کنو خامخا روزي چې امکان د امکانات ته چې ورځ وی ورځ نوي روزه یو ورځ نیواله شي بل ورځ نه شي نیواله کدا چې وختونه را باندې راغی را دي بوس پیډیا نه وتی امکان دا لري چې جوړ شي او په روزو کې دا روزو د چواوري د شجه د پاره هیڅ فاصله ویدل شي او بل یو مرز مش فاصله ویدل نه پاسم نشي ویدل ځکه نه پاسم یو وخت راځي هیڅ هغه د دې چې راځي پروانه کوي چې د شد روزو ونیول هیڅ ورغه پرې دې بیا چې هیڅ قطه سو بیا دې شلونه سي بیا چې هیڅ قطه سو بیا دې شلونه شي دا پروانه نور که روزه ما بین تراله کې اختر ما بین تراغي که هر کې په ما بین کې ارکه مرز راغي چې دا نیولې چې ورجه پاتې چې یو جن پاتې سولبته به سره راځي دا په یو رقم دا کفاره بل تر نه ده کې دا خامخا وای دا به مجموع الانهور جلد اول 353 په کلانی په جلد اول 400 تبین راکایه کې دوم جلد اصول وایا هندیا جلد اول 215 او جامع علوم جلد اول 359 محمودیه لسم جلد اصول وایا محمود الفتاوا دوم جلد 220 او دغه طالبانو دته په فتاوا درنیویم په دې کې دا کفاره خبره هم راځي دا څلرمه استفتاء دغه روزه دا پام وکي دا نوري نوای دغه نو کې اختلافي دي دغه مدکتوه د شوال د شپږ روزه څنګه د شوال دا د کښنی اختر روسته چې سړی روزه نشي دا څنګه دا ځکه ډیر علما دا خبرې کوي وای دا ګر سره مکروه تحریمی دي یا باز وای مکروه تنزیهی دي یا باز وای څنګه زده شلاند الفاظ د توایما کڅه هم دغه حدیث باز علماء هغه څه ضعیف بللی دي لا هم زموږ د علماء پر دې باندې اتفاق دي طالبانو ته ګوري که په دغه الفاظ باندې ستې سر خلاص چې هغه دغه روزه د شوال زموږ پر مذهب باندې هغه ثابت دي
هغه مستحب دي او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث راځي چې د روزه د میاشتې متصل تر اختر وروسته دغه روزه په دا بسره میاشت کې ونیولې او خو افضل یاد دي چې د اختر د ورځې متصل وروسته ولسی او افضل یاد دي چې دا یو ځای سره ولسی ځکه د سړي بیا پاتیش په دغه وخت کې دا د لکه ګډ کالچر روزه ونیول لکه ټول کالچر روزه ونیول دغه طالبانو ته ګوري زموږ د امام صاحب اصلي مذهب دغه کچم طالبانو بعض علماء زموږ بل څه ویلي په موتا کې د امام مالک صاحب ویلي دي هغه چې سیامي ورسته تر فطر دستی هغه داسې دي چې بسره متصل ونشي دغه اولاد نو زموږ د امام صاحب مذهب دغه شو د کتابو ته غوږ ته نسی نفس په جلات کې د احناف په اختلاف دی چې د اشپړ روزه پر لپسې نیول پکار دی او کدا دومه ده او که جلا جلا نیول پکار دی راج او ته ګوري بعضو احناف یو خو راځي ګرځي باز دا لیکن خو افضل دادی چې دغه خو د چې متصل وځي افضل لیکن په جواز کې په ټول میاش کې چونی وسې دا روزه سي ګوري مختار دوم جون یو سلو شپږ وشتمه صفه پتا تارخانیه هغه دریم جون 410 صفه او مجموع الانور لن موایا تحقیق منور نو کې د دې ویسي چې د ازمت په مذهب کې دغه روزه هغه سیدی دغه پام وکي وای باز دغه په وخت کې مکروه بل هغه دی ویسي چې خلک د روزه د میاشتې ونه بلی لیکن خو د فصل موجود دی بس بالکل ستا مجموع الانور جلد اول 320 او بار رایک دوم جلد 250 او مغنی د ابن قدامه دریم جلد اصول داویایمه موسعی فقیات وشتم جلد نیویمه او اعلا وسمن شپږم جلد 2914 او دیتا پام کوي چې په دې ځای مسر خلاص او اپ کې مسائل او انقال څلرم جلد 440 او پتاوای اکانیا دریم جلد 391 او آسان الفتاوا صدرم جلد 440 بس دغه او سید فار کافی دي دا وګوس نو انوري روزي انوري نو هغه نو تاسو ته کوي درته آسان دي زه به درته وایم دا شورا روزه ده هغه مش په مذهب کې د امام صاحب هغه کوي افضل دادی چې دمیا هغه ولسم بو سره دي چې دغه د پاره چې د يهودو سره مخالفت راشي په دغه ورځ باندې یقینا هغه فرعون غرق شوی په دغه ورځ دا یقیني ده خدا بل ورځ چې اي انوار سلام په دغه ورځ کشتي پر جودي غره درېدل د په سند کې هغه شی کې نسته خو په کې کې دی نو ځکه په دغه ورځ باندې روزه نیول دا څوک ته دا افضل او بل روزه هغه خو به تر تراش هغه بیا ډیر ثواب لري هغه د الله صاحب ان شاء الله بیا په بل سبق کې یو ځای وایو هغه بیا د خیر بل وخت بیا پورته کوز دغه سیدی والله سبحانه اعلم